السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه او جوړ یاستئ. د نورو ویډیو لپاره زما چینل ټکنیکل افضل وګورئ او دلته به تاسو ډېرې ویډیوې ترلاسه کړئ. ګرانو ملګرو، نن یو داسې اپلیکیشن درښیم چې هغه د انسټالېدا بعد به تاسو خپل موبایل کې پرې انټرنیټ وچلوئ. هغه که ستاسو موبایل غټ وي که ووړ وي نو انټرنیټ به تاسو پرې وچلوئ که ستاسو په موبایل کې هر رقم سیم وي. خو دا اپلیکیشن ما ټرای کړی صرف په پاکستان کې، ولې پاکستان کې پوره مکمل کار کړي او د دې ګارنټي زه تاسو نشم درکولی چې دا به په افغانستان، په انډیا، په ترکیې، په بل کوم ملک کې کار کوي او که نه کوي. خو اپلیکیشن کله اپلیکیشن ده تاسو چې دا امید کیږي چې تاسو یې راولېږئ او وګورئ، انسټال یې کړئ. که کار وکړو خو بلې او که نه وکړو خو ستاسو قسمت خبره ده. خو دلته کار کوي. نو اپلیکیشن نوم به تاسو سرچ کوئ په پلی سټور کې او ورته ولیکئ پری وی پی این. پری وی پی این به ورته ولیکئ او دلته به ډېرې اپلیکیشنې راسي. خو کومې اپلیکیشن چې زه در وښیمه هغه به تاسو را ډاونلوډ کړئ. لا تاسو ډایرکټ دا ورته ولیکئ سکای وی پی این. دا په سر کې به راسي. اول اپلیکیشن ده سکای وی پی این 2018. په دې به کلیک کړئ او دا به انسټال کړئ. څه انسټال یې کړئ د هغه بعد تاسو نور طریقه هم درښیم تاسو څرنګه دا استعمال کړئ. او ما تاسو ویډیو جوړه کړې وه تاسو څرنګه د انټرنیټ سپیډ تیزولی شئ هغه ویډیو وګورئ او د انټرنیټ سپیډ مې په دغه رقم تیز کړئ لکه څرنګه چې زما والده. نو ملګرو دا اپلیکیشن ډېر ښه اپلیکیشن ده او انټرنیټ پرې استعمالول هر انسان غواړي چې د انټرنیټ پرې استعمال کړي او پیسې نه کړي پیخلز. نو په دغه ویډیو کې نن دغه درښیم تاسو څرنګه بې روپیو انټرنیټ استعمال کړئ په پاکستان کې او په نورو ملکو کې به هم کار کړي. ولې دا اپلیکیشن چا جوړ کړی ده؟ دا بار ملک سړی جوړ کړی ده او خامخا به هغه د خپل ملک لپاره جوړ کړی وي خو په پاکستان کې هم کار کړي او انشاءالله په افغانستان کې به هم کار وکړي. تاسو یې وګورئ. دلته به تاسو اپشن راسي سټارټ سکای وی پی این او دلته به تاسو لیکلي یونایټډ سټیټ. دا به تاسو بالکل خالی یونایټډ سټیټ کلیک کړئ. صحیح ده. او تاسو ته به هره ورځ 400 MB انټرنیټ درکوي هره ورځ. د هغه بعد که تاسو نور انټرنیټ هم مثال تاسو په ورځ کې په 1 غنټه کې 400 MB ختمه کړه د هغه بعد به تاسو څه کوئ دلته به راسئ او انوایټ فرینډز به کلیک کړئ او د هغه بعد به تاسو په انسټاګرام باندې او په فیسبوک باندې خلکو ته انوایټ کړئ او که هغه سړی ستا له لینکه چې یعنې کوم لینک ستا ور سینډ کړی وي کله هغه لینک دی دا اپلیکیشن انسټال کړي نو تا ته به 200 MB او 200 MB نور هم درکول کیږي. او دلته لیکلی دي مور وے ټو انوایټ فرینډز. دا به تاسو دلته کلیک کړئ او دلته چې تاسو په واتساپ باندې انوایټ کوئ، په SMS باندې، په مسنجر باندې او په ایمیل باندې هغه ستاسو خوښه ده او دا ډیره اسان طریقه ده. نو که تاسو په دغو شپږو طریقو کې انوایټ کړئ مسنجر، سنیپ چیټ، ایمیل، SMS، ټلیګرام او واتساپ باندې په دغو شپږو طریقو چې تاسو خپل ملګرو ته ورولېږئ او هغه ملګري ستا له کوم ستا ورلېږلي له هغه ځایه چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړي نو بیا به تاسو ته 1 GB انټرنیټ درکول کیږي. هر ملګری دی انسټال کړي هغه ملګري لخوا به تا ته 1 GB انټرنیټ درکول کیږي. صحیح شو. دا د انوایټ کېدو طریقه دغه د کته لینک لیکلی کاپي دا به کاپي کړئ او چا داسې ورلېږئ بس حالت ته یې پیسټ کړئ او هغه ته یې ورولېږئ نو تاسو ته به داسې انټرنیټ درکول کیږي. اوس مثال دا اوس کار څرنګه کوي دا به کنیکټ کلیک کړئ. اول به له تاسو چې کیدای شي MB وغواړئ یعنې MB داسې نه 1 GB 2 GB دی صرف دومره چې انټرنیټ اول پې چالو شي. دا کوم چې ما کنیکټ کو دا کنیکټ شي بس چې دا کنیکټ شي د هغه بعد ستاسو MB نه ضایع کیږي. مثال تاسو صرف 2 MB او دا پې کنیکټ کړئ د هغه بعد بس تاسو انټرنیټ فری چلیږي. صحیح شو. نو نن ویډیو کې مې دا درښول اوس دا کنیکټ شو
وبکه ډېره اوس خو مثال زما چې کومه پیکیج ده زما پیکیج لګېدلی ده اوس تاسو ته اوس نسم در ښکارولی تاسو څرنګه مثال فیسبوک وچلوئ لا مسنجر وچلوئ ولې زما آلریډي پیکیج لګېدلی ده صحیح ده نو تاسو ته که پیکیج نه وي صرف دومره پیکیج پکار ده چې اول دا پې سټارټ کړئ ولې دا به انټرنیټ نه خلاصېږي دا اپلیکیشن چې انټرنیټ وي بیا به دا اپلیکیشن خلاصېږي چې اپلیکیشن خلاص او کنیکټ دې کړو د هغه بعد به انشاءالله ستاسو انټرنیټ فری وچلیږي نو ملګرو دا زبردسته ویډیو وه که په هر ملک یاستئ ټرای کړئ یعنې کوشش پې وکړئ کیدای شي دا په هر ملک کې کار وکړي او دا یونایټډ سټیټ به تاسو خالي یونایټډ سټیټ هغه کوي سلیکټ کوي او که تاسو په کاناډا کې یاستئ په جاپان کې یاستئ په جرمني کې یاستئ مثال کوم آلیس لیکلی دي بیا به تاسو په هغه کلیک کوئ ولې موږ په پاکستان کې یو په افغانستان کې یو او په انډیا کې یو نو تاسو به یونایټډ سټیټس سلیکټ کوئ ډېره ډېره مننه ملګرو امید لرم چې ویډیو مو ښه سوي که مې ویډیو ښه سوي ویډیو لایک کړئ او له ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې هغه هم له دې چې فایده واخلي د الله په امان